نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دوم وصیت مې دا دی د نیکۍ معمولي کار به د نیکۍ هر کار به معمولي نه بولي چې دا خو نه دی معمولي کار معمولي به نه بولي که چیرې ته یو مسلمان ورور سره ملاقات کوې ستا تندی غوړېدلی دی په خوشحالي د ملاقات سره وکړي مصافحه دې ورسره وکړل د الله جل جلاله طرف څخه تا ته ثواب درکوي دا هم معروف دي کړه دا مه وایه دا د شیطان غټه دوکه ده چې دومره ګناه دې کړي دي اوس په یو موټ صدقه باندې په یو سلي خیرات باندې ته راګده کوې والله که هېڅ وکړي دا جیب ته واچوه خپل کار وکړه العیاذ بالله الف الف داسې نه صدقه وکړه خیرات وکړه 2 رکعته نفل وکړه وشکته یې کړه معمولي عمل دی لیکن الله جل جلاله به د قیامت په ورځ ستا نجات هغه زانیه څه دی امام بخاري رحم الله واقعه لیکي په هغه زمانه کې یو زانیه ډېر فاحشه زنانه وه چې د هېڅ ګناه نه یې مخ نه راګرځول خو یو وخت روانه ده هم په اراده د زنا روان دی د عاشق په اراده چې روانه ده په لاره ویني یو سپی دی هغه د کوهي مخ ته ناست دی د ساو مخ ته ناست دی په دا لنډه خټه باندې خپلې خولې لګوي دې چې داسې ورته وکتل ول دا سپی تږی دی چې دا ساعت ته شاوخوا وکتل نه سولاغه سته نه رسۍ سته هېڅ شی نسته اخر داسې وکتل وکړ ډېر پریشان دا خپل د پښې موزه یې راواخیستل په پوړني باندې وتړ هغه موزه یې د اوبو نه ډکه راوایستل بیا یې دلته یو ځای ورته جوړ کړي او اوبه یې ورواچول سپی ځان په اوبه کې امانو تېر شو دې معمولي اوبه لیکم یو وخت دا زانیه زنانه وفات شو اعلان وشو هېڅوک نه ورځي جنازې پاتې ده هېڅوک یې په خوب ویني هغه وایي الله جل جلاله ورته ویل ما ته الله داسې وویل چې تا زما پر معمولي مخلوق سپي باندې رحم وکړي زه شرمېږم چې تا ته الله وایي زه شرمېږم چې تا ته عذاب درکړم ما د خوا مغفرت وکړه زما د خوا مغفرت یو محدث مبارک راځي یو ډېر غټ شخصیت عالم دی دا وایي تصنیف لیکي ډېر غټ شخصیت تېر شوی د تصنیف لیکي کتاب یې لیکي پخوا زمانه کې قلمان نه دا کړک مې په صحیح باندې ووهلې نو بیا به لیکل به کول ده چې کله صحیح ته کړک و داخل کړي چې دا پر نوک باندې مچ کښېنست دا قلم داسې وایي مچ ښه ځان اوبه کوي اوبه کوي اوبه کوي ولاړ سه د خپل لیکل شروع کړه عمل تېر سه یو وخت دغه عالم چې کوم دی دا محدث دا د زمانې علامه دا وفات شو د چا په خوب ولیدي ول الله څه معامله در سره وکړه هغه ویل هغه پوښتنه چې تا علم کړی دی تا تصنیفونه کړي دي تا خلکو ته خیر رسولی د هغه هېڅ پوښتنه نه الله وایي ما ستا مغفرت په یوه شي باندې کړی دی کوم شي باندې تا یوه خط لیکئ تا سایې ته قلم ور واچوئ هغه کلم لند سو مچ پر کښېنسي ځان یو به کوئ تا انتظار وکړئ زما پر مخلوق مچ دې رحم وکړي ما هم نن پر تا باندې رحم کړی دي ستا د مغفرت فیصله ما وختي نه کړې دا الله جل جلاله رحمت بانه غواړي ځوانانو هېڅکله دا مه کوئ چې یاره دومرې ګناه دې کړي دي په یوه توبه به نه زما وبخښل سم نه 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 توبو الى الله توبة نصوحا یو وارې الله جل جلاله ته لپه پورته کړه او په دا ورین ښایسته مخ دی خپل د سترګو اوښکې رایله کړه الله جل جلاله وعده کړې ده وعده کړې ده چې دا بنده به زه بخښم کړم دا به زه بخښم کړم دا به الله جل جلاله بخښي نو یو د نیک په کار کې به هېڅکله یو شی معمولي نه بولي هېڅکله به شی معمولي که دې شی معمولي وبولي خبره خرابه هر عمل چې کوې یو مسکین یتیم په مخه لرلی پټه لسی ورکړه دا چپه لاس ډول خو زموږ صدقات او خیرات هم د نامه وګرځېدل تاسو په دا فیسبوک کې ګورئ یو چاته یو غوړي نیولي یوه ډبه غوړي نیولي یو ټیم یو کیمرې پر ګرځي دا خیریه بنسټ دی دا پلانکی دی دا دی دا زه دې مرسته کوم عیاذ بالله دا ټول ریا دي زموږ اسلام څه وایي هغه وایي صدقه وکړه په راسته لاس چپه لاس در باندې خبر نسی داسې وکړه چې دغه چپل لاس در باندې خبر نسی تا به قاعده کیمرمین دې راوستلی هغه کیمره در باندې نیولي او مسکین ته شی ورکوې بیا یو څه خبرې ورسه وکړي چې ما خو نه دومره مړانه وکړه ما د الله په لار کې صدقه وکړه هېڅ شی به نه کوم